د نوي فرهنګ جوړونې هڅه دوه محصلینو په 1.5 افغانۍ واده کړی. په کابل کې دوه محصلینو په 1500 افغانۍ واده کړی. بګزاد هغه ځوان دی چې وایي د واده ټول لګښت یې 1500 افغانۍ شوی. 22 کلن عناب بګزاد او 24 کلنې جوهرما احمدي تېره ورځ د یوه ساده کیک په پرې کولو سره خپل د واده جشن ونمانځه. بګزاد چې د کابل په یوه خصوصي پوهنتون کې د ستوماتولوژۍ پوهنځي د 5م کال محصل دی وایي په واده کې شاوخوا 15 کسانو ګډون کړی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې دي چې غواړي لګښت کم راشي ټول د دې غوښتونکي دي. موږ وغوښتل په دغه ډول واده سره هغه کسانو ته چې له موږ وروسته واده کوي دا وښیو چې دا ډیره سخته نه ده خو که موږ خپله یې سخته ونه نیسو. بګزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي وه. جوهرما هم وایي له دې کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه وه او دا چې په ودونو کې ډېر او بې مورده لګښتونه له منځه ولاړ شي. عناب او جوهره ما اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده او د قابلګۍ په یوه شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بګزاد او میرمن احمدي واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له ښه غبرګون سره مخ شوی دی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسني سختو اقتصادي شرایطو کې ښه ګام یاد کړی او د دغه ډول فرهنګ د دودېدو پر ودې یې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیاتو الواري ښودل هغه مورد دی چې تر ډیره یې ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبور کړي. 3 اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یوه راپور کې موندلي و چې د افغانستان په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 12 لکو افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي خو بیا هم دا ستونزه پر ځای پاتې ده. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.